له زندانه په ضمانت د منظور پښتين د زر خوشي کېدو احتمال. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې په دوو قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتين ضمانت منظور کړی او د هغه د وکیلانو په خبره ښایي ډیر ژر له زندانه راخوشي شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ادریس پښتين د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن د دسمبر په 26مه ویلي د ترهګرۍ ضد محکمې کې قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په دواړو قضیو کې د ښاغلي منظور ضمانت منلی دی. د هغه په خبره قاضي په دواړو قضیو کې د ضمانت په توګه د 80,000 پاکستاني کالدارو د جمع کېدو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسنادونه برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته په تمه دي. هغه زیاته کړه قاضي اوس مهال د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قضیې د اورېدنې لپاره د اډیالي زندان ته تللی دی. له دې وړاندې د منظور پښتين د قاضي اورېدنه د قاضي د نوارګزکرتیا له کبله ځنډېدلې وه چې د دې غورځنګ پلویان پرې ناخوښه ول. پر منظور پښتين تور دی چې د پاکستان د پوځ پر ضد څرګندونې کوي. ښاغلي پښتين د ډسمبر پر 4مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستانو په پرلت کې د ګډون لپاره له خپلو پلویانو سره روان و. د چمن پولیسو ویلي وو منظور پښتين یې ځکه نیولی چې ساتونکي یې پر پولیسو ډزې کړي دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي پولیسو د پښتين پر موټر ډزې وکړي او د دوی په خبره چې نښه یې پکې له ورایه ښکاري. د غورځنګ پلویانو د دسمبر پر 5مه د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه پیل کړل، خو په ځینو سیمو کې لاریون کوونکو ته د لاریون اجازه ورنه کړل شوه.